سلامونه و احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. د روزګان ولایت ګیزاب ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخ شوې. میدان وردګو او دایکنډي کې ګڼ شمېر شیعه مشرانو طالبانو سره بیعت کړی دی. مالیې وزارت وایي افغانستان د کرونا وایروس کړکېچ له امله په ملي عوایدو کې 18 میلیارډ افغانۍ زیان کړی دی. د یوې نظر پوښتنې په نتیجه کې جوته شوې چې 83% امریکایان له افغانستان څخه د خپلو عسکرو ایستل غواړي. پاکستان کې د یو وسلوال برید له امله 2 پوځیان وژل شوي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت په رسمي توګه تایید کړه چې له هېواد څخه 1500 امریکایي سرتیري وتلي دي. سپینې ماڼۍ ته د ټرمپ په نامه په زهرو ککړ لیک لیږل شوی. فلسطین کې د الفتح ګوند مشر وای محمود عباس هوډ کړی چې د امریکا فشارونو ته به هیڅکله تسلیم نشي. امریکا کې له پرون راهیسې لسګونو بریدونو کې 98 کسانو ته مرجوب لا اوښتې. د خبرونو پای.